د تخار په فرخار کې د طالبانو ځواکونو په یو کمین کې 4 مقاومت غړي وژلي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو ځواکونو په یو کمین کې 4 مقاومت غړي وژلي دي. دغه پیښه دوشنبې د شپې په 12 بجو د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ په دشت بالا کلي کې شوې ده. د ځایي سرچینو په وینا په دغه پیښه کې د جبهې مقاومت 2 میله کلشینکوفونه هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.